جمال الدین حالی حکم یو زختانه تاسو کوم غواړم نه په دې کې څه ول چې پاکستان کې بس کېږي ول چې نواز شریف برازي کې زرداری د پړه چنار روزګاری کورم ایجنسی ډېر لري نه راغلی ډېر لري نه راغلی څه کېدل دلته بس عشق شروع کړو عشق څه شي نه عشق څنګه عشق چکرې وایو چکر دی وای هم کبه خوشي ولا کله خوشولي دو کله غاندې بس د تیز باندې خوراک پیګو سودا خال کیو کسان دي کپیګو د کول نه پوهیږي دانی نه پیګو نو 3 مارچ شي ور کیا سبق دی ویل نه سبق مې نه دی ویلې بس پل پټې دوی ولې دل چکرې بوایله پلار به سوال نه بیا تاسو کور ته لاله ویلې نو ویلو شپې مو درش پې مو ولا کور کې کړی وی څنګه کور نو بار د درش په کولې وایلم به والے به په باندې سکول ته باندې ډنډا باندې به والے څه باندې به والے نه وایله نه بيزاده کوونه کړه سخته باندې لګی دا ته نو باندې لګی دا لګا سخته بیا سکول ته ولې نه لګی سخته سکول ته وو شانه نه جمع رغلو خبره سم کو کله بچکا کو کله بجام کو پټ پټي مونږ وجري ترڅاینګ وعلیکم وعلیکم السلام څنګه ورو راخی خی جوړې تکړه کم ځای د پړه چنار روزګاری کورم ایجنسی ډېر لري نه راغلی ډېر لري نه راغلی څه کېدل دلته بس عشق شروع کړو عشق څه شي نه عشق څنګه عشق چکرې وایو چکر دی وای ای شالته کیمرې ته ګوره بیا ته وایسل راغلی چکرلا ته څه عشق نه وای هغه خپل زبان کې وای کنه یاره عشق لا راغلیو خوان لا راغلی دا تاسو پړه چنار زبان کې پړه چنار کې حالات څنګه دي خدي پړه چنار کې حالات کله کبي غم کبي خوش دا ولې کبي غم کبي خوشي ولا کله خوشولي دو کله غاندې بس دا جماعتونو څنګه ته ناظرین ته وای چې غوډم پتا ولای کنه څنګه کبي غم او کبي خوشي جنگونه ورګي کنه جنگونه وګورئ دا ولې دا جنگونه کوي بس ورکې دین ولا کا پتا لګي مخبره صحیح شک مشک دکړه ده چرته ها شک دکړه ده نه شک منه ده کړه نه دین نه کړی نه دا کړی ولې مینه ولې لګی دا نه مینه نه متبادو ولې بس پښتانه خو ډېر مینه کوي خلکو سره دا کړی دا نه لګی انټریو واخلا هغه نه با معلوم اوس مونږ 23 مارچ طرف ترازو 23 مارچ څه شو د 23 مارچ خوراک پیګو سودا خال کیو کسان دي کپیګو د کول نه پوهیږي دانی نه پیګو نو 3 مارچ شي ور کیا سبق دی ویل نه سبق مې نه دی ویلې سویم پوری ویلې مې نه دی ولې نه وای سبق بس سبق ته به پلور وستولو کنه بس پل پټې دوی ولې دل چکرې بوایله پلار به سوال نه بیا تاسو کور ته لاله ویلې نو ویلو شپې مو درش پې مو ولا کور کې کړی وی څنګه کور نو بار د درش په کولې وایلم به والے به په باندې به سکول ته باندې ډنډا باندې به والے څه باندې به والے نه وایله نه بيزاده کوونه کړه سخته باندې لګی دا ته نو باندې لګی دا لګا سخته بیا سکول ته ولې نه لګی سخته سکول ته وو خوان نه روکوالو ته ډېر خاصه خبرې نه کې یاره ډېر خاصه خبرې کو سبا موږ ته نن څه شیر کې ټاپا به شیر کې غانا څه کې غانا او صحیح غانا ورته کې مونږ ته داوت دا تازه دا غاړه صحیح आवाज کې څنګه چې خاصه خبرې کې داسي او جانا نجم رغلو خبره سم کو کله بچکا کو کله بجام کو پټ پټي مونږ وجري ترڅاینګ ټه بالا دے هو تو تموټی کالا دے ډیر کنه یار دومره خو نه کنه بس دونه اوس باغ سره خبرې مو باغ سره راشه ما زفر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو خیر دې شکر دې درته دا کم ځای موږ د باجی وړس او سنوم نه دلبر خان نک سونه وخت نه دلته موږ تقریبا خلاف راغلی 12 کارم کیږي دولس پنده کې 12 کال کې او بالکل عمر زه اوس برا شو خپل ټاپک طرف راځو دا 23 مارچ موږ ولې مناو دا بس د یوم پاکستان دی کنه یوم پاکستان څه چل شي په دې ورځ قرارداد پیش شوی څه قرارداد پیش شوی د پاکستان جوړېدلو په کوم ځای کې دا پیش شوی دا لاهور کې د لاهور کې پیش شوی دا چا پیش کړه وو دا جمال الدین حالی حکم یو زختانه تاسو کوم غواړم نه ویلې مې دی خو اوس مې ذهن کې نه راځي او په دې کې څه ول چې پاکستان کې بس کېږي ول چې نواز شریف برازي کې زرداری بس دا یو اسلام په نوم ساشو چې دی بس کم قانون یې چې اساس کیږي کنه دا به اسلام مطابق سازيږي نو د پر ساشو چې بس چې انسان د خپل مسلمانان کې دین خپل دین آزاد ژوند پکې تیرې او بالکل ته مو ته 23 مارچ راولې څه وې بس سبا چې الله دې اوس پاکستان خمس حکمران ته نو به راته غانا به راته ټپې به څه به نه څه ویل په موډ کې نه ما ځان نه څه خو وای غنا 23 مارچ خوشحالي ده بس دوا به تو دوا د پاکستان ته دوا وکړ چې الله دې قیامت پورې آباد لري او د دشمنان نظر ناول نظر نه الله وساتي امين ثم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو خیر دې شکر دې تاسو څنګه خیر الحمدلله کوم ځای ز جی د باجوړم دلته څه
کې دلته کار کوو څونه وخت دی چې پنډای کې تقریبا اوه کاله مې کېږي چې دلته پنډای ژوند څنګه تیریږي پنډۍ کې بس ښه ژوند تېرېږي ښه ژوند تیریږي دا 23 مارچ په پاکستان کې مناوي چې دا به ولې مناوي نو دا په دې مناوي چې تا ومه دې ورځ څه چل شوی و په دې ورځ باندې نواز شریف بله ښځه کړوه نه نواز شریف ښځه نه وه کړې دې ورځ باندې ازادي میلاو شوې وه د چا نه د انډیا نه د انډیا نه ازادي میلاو شوه په 23 مارچ 23 مارچ باندې نه وه کله به وه دا په دې ورځ والله مشنا راته پته نشته دا زموږ د آرمي چې دا مشینان ښیي دا جلسې دا ګاډي ښیي دا ډېر شیزونه ښیي دا ولې ښیي دا به بس کې نو مشنا پاک آرمي ته به څه پیغام ورکړې پاک آرمي ته به دا پیغام ورکړو چې دغه دی دا مسلام ژوندي لره او خوشحاله اوسئ او پاکستانیانو ته به څه پیغام ورکړې پاکستانیانو ته به دا پیغام ورکړم چې اشنا داسې حساب دی چې دا 23 مارچ مناو کوئ موږ ته خو نه دی معلوم خو تاسو یې مناو کوئ تا ته څه نغمه به هم زه سناوې ټپې به وې څه به راته وې زه راته نه ټپې شی نه راځي نغمه هم نه درځي نه نغمه هم نه راځي ولې دومره ژوند کې داسې خفه خفه یې خفه خو نه یو اشنا بس خوشحاله یې که نه خوشحال یو زه سید مهرباني یاد جزاک خوشحال اوسئ څنګه وروره خیر خیر دی جی ټیک ټاک څه نوم هم دی زما حیات الله عبدالله صاحب د کوم ځای زه جموږ د باجوړی او د پنډۍ کې د څونه وخت وشو پنډۍ کې به جی یو 18-20 کال وشو 18-20 کال جی. وشو څنګه ژوند تیریږي دلته سر بس کده موضوع ژوند دی شکر دی ښه ژوند تیریږي جی، جی. څه تکلیف مکلیف خو نه نه شکر دی څه تکلیف نشته کله نه چې خدای پاک د عمران خان حکومت راوستی دا موږ ته ډېر سکون او ډېره پیاده راته میلاو شوې ډېر پیدا ملا جی، جی. 23 مارچ روان دی دیوالی سبا څه سر بس 23 مارچ به دا و چې څنګه مانا یار 23 مارچ کې څنګه خوشحالي مناوي خلک موږ د یو قرارداد پیش شوی په لاهور کې جی، جی. چې په هغې کې ویل چې د پاکستان دا دغه یې پیش کړی چې پاکستان به د انډیا نه یو جدا ملک جوړېږي دا موږ څنګه مناوو څه خوشحالي ده څه سر جی به دا خوشحالي به بناو بس دشمن ته به کې چې یاره واقع ده چې زمونږ یو ملک هم داسې یو تصور او یو جذبه شته دی او مشینان به خپل اسلحې به خپل بم کې د خیره سو جو جازوده بم کې او خپل جسم هم بناو چې یاره واقع ده موږ په دې ملک باندې ځان قربان او موږ ته دشمن نیغ نشي راتللی جی څه پیغام به عوامو ته ورکړې عوام ته وایم چې په 23 تاریخ باندې چې چا دکان دی بند کړي کو د چا ګودام دی بند کړي او بس اسلام آباد ته ښایسته په جاذبې سره په شعور سره لاړ شي او هلته د خپله خوشحالي وکړي چې موږ د دشمن مخې ته رانږدې نه شي جی نه د اسلام آباد پنډۍ والا خپل چې دا نور چې تایني جرمني کې خلک کې په انګلند کې دي او بار ملکونو ته و چې بار ملکونو والا راتللی نه شي په بار ملکونو کې یو تصور اوچت کړي چې یاره واقع ده موږ په ملک باندې دونه خفه کېږو چې یاره زموږ د ملک سره مینه ده په بار ملک یو که مسافر یو که هر څنګه نو موږ به یوه خوشحالي بناوو څه وکړي ګانې ووایي ټپې ووایي څه وایي چې څه په خوله ورځي هغه دې وایي خو د پاکستان نارې تکبیر او د الله اکبر اواز دې پکې چل کړي چې واقع ده موږ دشمن ته مضبوط ودرېدلی شو ته به موږ ته څه سناوې څه شعر به وایې راته ټپه به وایې راته څه ما ته خو څه نه دي روانې څه پیغام به ورکې پیغام به دا ورکړم چې بس په 23 مارچ باندې به د خیره څه په خوشحالي بناو کړو او لاړ به اسلام آباد ته او ته به هم راسئ د خیره سره انشاءالله او ستا ټول ټیم به راسئ صحیح دی زه مهرباني یم السلام علیکم